الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكرم عبد وأعظم رسول، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. معزز سامعین، ما ستاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برهان رشید نا سورہ نساء پنځم سپارہ آیت نمبر 1 تلاوت کا. رب العالمین دې په مالا د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټولو اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله رب العزت
په دنیا کې خاوند لا لویه مرتبه ورکړې ده. ځکه حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای که چرته د الله نه ما سوا بل چاته سجده لګولې شوې نو ما به یو ښځې ته حکم کړی وی چې خپل خاوند ته سجده ولګوه، خو لیکن د الله نه ما سوا بل چاته سجده نه لګي، که هغه تعظیمي وي او که هغه عبادتي وي. تعظیمی سجده د اسلام نه وړاندې جایز وه، په دین محمدی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کې حرام ده. نو د خاوند ډیر حقوق هغه په احادیث مبارکو کې بیان شوي دي چې د خاوند په خپل ښځو باندې دا حق ته او دا، لیکن شریعت مطهره هغه داسې نه کوي چې یو اړخ ته د یو شیز حق بیانوي او بل اړخ ته نه. دین اسلام د خاوند حقوق سره سره د ښځې حقوق هم بیان کړي چې په خاوند باندې د خپل ښځې دا حقوق دي، چې په هغه حقوق کې یو حق چې کم دی په خاوند باندې د ښځې دا دی چې خاوند به د خپل ښځې سره ښه سلوک کوي، نیکۍ نه به ورسره کوي، سخت مزاجي به ورسره نه کوي. د الله نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وصیت سړو ته د زنانو په باره کې د وصیت نه مراد حکم دی د نیکۍ کولو، یعنی د الله نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حکم کړی دی د نیکۍ کولو د زنانو سره. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دغه وصیت منل پکار دی چې سړی په هغه باندې عمل وکړي. هر کله چې انسان مومن وي او د ځان ته امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وای نو دی به د خپل ښځې سره ښه سلوک کوي، نیکۍ نه به ورسره کوي. او د الله حکم هم مونږ ته په قرآن مجید کې دی چې تاسو زنانو سره ښېګړه کوئ، بے قدر استطاع ناکام ورسره کوئ، گزاره ورسره کوئ. ځکه زنانه چې دی یو خو فطري طور سره کږي دي، کمکلی دی، عقل یې کمزوری دی او زړی چې کوم دی دومره جوور نه دی، په معمولی خبره باندې ناراض شي نو گزاره به ورسره کې، نو ستا خدمت بم کوي، ستا حکم بم مني، زندگی بدی تیریږي. او که چرته هغې کې لغونتې سخت مزاجي وي او تم ورسره سخت شوې نو خپله زندگی بم خرابه کړي او د هغې زندگی بم برباد کړي. نو ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک خاوندانو ته وصیت کړی دی چې تاسو د زنانو سره ښه سلوک کوئ، ښه رویه ورسره اختیاروئ. بعض خلق په معاشرې کې الحمدلله زمونږه معاشره خو د دې کارونو نه صفا ده، خو بهر چې تاسو لاړ شئ وګورئ په خپلو ښځو باندې به د پټو کارونه کوي، سخت کارونه به په دغه ښځو زنانو باندې کوي. دا ظلم دی د خپلو زنانو سره، د پټی کار به سړی کوي. کله چې مجبوری راشي او فصل هلاکیږي تباکیږي ضرورت بنا باندې به ته یو کار کولی شي، خو لیکن پخې زمیندارۍ ته تړل دا د خپلو زنانو سره ظلم کول دي. زنانه به تاله کور سنبالي، ستا خدمت به کوي، ستا بچی به سنبالي، او سړی چې دی دا به بهر مزدوری کوي، د پټو کارونه به کوي. او بعض خلک هغه ښځې هسې به راګیري کې وی خپله ښځه خو څه کوي چې انسان په کور کې د سره وندېري او دی راولګي خپله وندېر به ووایي. هلکه چې خاوند ورته حق نه کوي، ستا په هغې باندې څه حق دی چې ته راپورته شي او خپله وندېر په کور کې ووایي. او بیا چې کوم دی هغه غیرت بلې چې رج دا ما غیرت وکړو چې پردی لور خور مې وواله، اول خو ستا قتل هغې ته ناروا دي، حرام دي. او بیا شریعت دا تاله چرته اجازت درکوي چې ته راپورته شي او خپلې وندېر باندې په کور کې چې کوم دی لاس اوچت کړي او دا غیرت ګڼې. رب العالمین دې موږ د داسې غیرت نه وساتي. دا غیرت نه دی، دا لویه بې غیرتي ده چې انسان راپاسي
او په پردی لور خور باندې چې کم دی لاس اوچت کی دا ظلم دی او داسې ظالمان به الله رب العزت جنت ته څنګه داخل کی چې حسب یې چې کم دی د خزه وي او په بل چا باندې ظلم کوي. نو رب کریم فرمای وغاشروهن بالمعروف او ژوند تیروي د خپل زنانو سره پنې کوي په ښه طریقه چې کوم دی د سره خپل ژوندۍ تیروي یعنی خود سره په خبرو کې او په معاملاتو کې په خو اخلاق او خو سلوک سره چې کوم دی پیش کیږي. د جاهلیت په زمانہ کې چې بکم ظلم او سختی په کولې شو هغه پری دی هغه شان سختی او ظلم تاسو په خپل زنانو باندې مکوئ او کچرته بیا هم تاسو په خځه کې یو عادت خوښ نیوي نو پاغه باندې صبر وکئ کې دیشي پاغه کې یو عادت داسي وي او صفت پکې داسي وي چې هغه بس تاسو خوښ شي. ماشومان وځي کور ته ځي شور مکو نو پدې باندې تاسو له صبر کول پکار دي او بدخویا سره بدخویا کېدل هغه نه دي پکار. دغه رنگ رب العالمین کوم آیت کریمه مبارکه چې ما په خطبه اول کې اولوست هغه کې الله فرمای ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم او هرگز نه لري تاسو طاقت چې عدل وکړی تاسو په منځ د خزو کې یعنی که د یو سړی 2 یا 3 څلور خزي پنیکا کی وی نو الله رب العزت فرمای دا به تاسو نه اونشي چې د زړه په محبت او په هر امر کې تاسو عدل وکړئ شي. ولو حرصتم اگر کډیر حرص وکړئ تاسو بیا هیڅ چې کم دینو تاسو نشئ کوله ولی الته کې زړه یو اړخ ته ډیر مایل وي د زړه محبت هغه د یوې خزې سره زیات وي او د دویمې سره چې کم دینو کم وي نو سبکه نو رب العالمین فرمای فلا تميلوا كل الميل مگر زوی مخونه تاسو په پورا مخ ګرځولو سره یعنی یوې ته مایل کېږي چې داسې وته مایل شي چې هغه دویمه خزه هغه بالکل پرې دی او څنګه پرې دی الله فرمای فتذروها كالمعلقه داسې پرې دی لکه پشان دراز وړاندې داغه حق نه ادا کې نو ولا خرچه ورکې نه داغه کور ته زی نو ولا شپې لذي حق نه ادا کې پشان دراز وړاندې الله فرمای چې تاسو پرې خودله نه خاون شتا او نه به خاوند ده نه طلاق ورکې چې دوی مخزو کی او نه چې کم دی په خپل داغه حقوق ادا کې او به باز خلک په معاشري کې داسي وي چې د بچو د پاره اولاد د پاره دویم وادو کی نو چې کله ولا الله اولاد ورکین وغړومبي خزه داغه سره بالکل تعلق ختم کی تعلق ور سره ختم کی بیا داغه نفقه خرچه داغه حقوق هغه بالکل نه ادا کوي بلکې هغه د پاسه چې کوم دی هغه ته پیغور ور کوي چې ګور استا خو اولاد نو اتکاله اولس کاله د دما خراب کړ او الله اولاد دین کیدو اوس چې مال الله اولاد را کو ګور د تا د لاس زادون وخت زما خراب شي نو ګور دا خو ته په الله باندې اعتراض کې دا اعتراض خو ته په دغه خپل خزینه دا خو په الله باندې اعتراض ده. الله رب العزت کو غواړي اولاد بدر کی کو غواړي ټول بناری نه در کی یا به ټول زنانه در کی یا به ګډوډ در کی یا به اړو درن کی او هغه تبه چې کم دې سوځي دک او دغه ولا ور کوي زور ولا ور کوي چې ګوره ته شنډوي او دونه وخت زما خراب کو نو رب کریم فرمایي چې داسې مکوا وان تصلحوا وتتقوا او قطاسو اصلاح کړی او د تقوا نه کاروالي د الله نه او یریدای یعنی پدې خبره باندې تاسو صلح وکړي چې دا ډومبي خزا دا د خپل حق نه صبرخه د خاون لور کې د دویمه خزله چې زه خیر د اسلام محبت باغې سره سیواوي نو زه په هفته کې چې کم دی ته 3 ورځې داغه کور کې 13 وا 2 ورځې چې کم دی مال راوړه نو په دې باندې به الله خوشاله وي خاون به پی راضي وي او د دې ژوندۍ بم تیری ولیکن خاون به داسې نه کوي چې ټول چې کم دی داغه دویمه طرف ته مایل شي. الله رب العزت فرمایي ک چرته تاسو داسې وکړل صلح مو کا او د تقوا نه مکار واغست فإن الله كان غفورا رحيما نو د زړه د محبت چې ستا یو وړخت ډیر دی نو خیر دی الله رب العزت د معاف کولو والا دی الله رب العزت به درته دا معاف لیکن د ظاهری عدل او انصاف چې یو ته کپڑے علي بلې ته بمالي چې یو ته خوراک راوړي بلې ته بم راوړي
دغه شانته په عدل او په انصاف باندې بچلیږي. د صحیحین او حدیث ته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دے فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا خبره کړی دا استوصوا بالنساء خیرا، تاسو زما د طرفنا د زنانو په باره کې وصیت واورئ او قبول کړئ چې د خود سره خصلوک کوي. ولی ځکه حضور مبارک فرمای خزه چې دا د پختۍ نه پیدا شوی ده، د پختۍ نه پیدا ده. او په پختو کې بیا حضور مبارک فرمای چې زه ته کګه حصہ چې کوم دا ودا د پختو بری نه حصہ ده د دینه پیدا شوی ده. څنګه ته پیدا هغه داس چې الله رب العزت کله آدم علی السلام مبارک جنت ته داخل ک، نو په جنت کې هر څنګه نعمتونه وو، خو لیکن انسانی فطری طور سره خپل جنس تمایل ده، نعمتونه ډیرو، خو لیکن آدم علی السلام مبارک پکې आवाज یو. نو دا زندگی ورته داسې عجیب عجیب ونه آشنا وا. نو کله چې آدم علی السلام مبارک ودشو خوب په غلبه وکړه، نو الله رب العزت د آدم علی السلام مبارک دغه سے پختینا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا مبارک پیدا کړ. پدې کې مفسرین دا فائدم ذکر کوي چې انسان الله رب العزت د خاور نه پیدا کړي دي. ټول انسانان د خاور نه نه دي پیدا. زمونږ پلار بابا آدم علیه السلام مبارک هغه د خاور نه الله پیدا کړي دي او مونږ ټول د اولاد یو، لیکن نسبت ټولو انسانانو ته کیږي چې انسان د خاور نه پیدا دي. نو آدم علیہ السلام مبارک الله د خاور نه پیدا ک سړیو، نو په دې وجه باندې د دې سړی د دې دنیا سره تعلق ډیر وي، زمکا او جیداد او کاروبار او زنانه چې د نو دا الله رب العزت د سړی د آدم علیہ السلام مبارک دغه سه پختینه پیدا کړی دا. وې فائدہ پکې دا چې د زنانه د خپل خاون سره مینه او محبت سیواوي. وې دا فائدہ په کم دی هغه مفسرینو په دې کې ذکر کړی دا. نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا د پختینه پیدا ده او دا کګه ده، کچرته تدانې غې نو دا به مات شي نیغي گینا، او که نوم داسې پری دی نو بس ټول عمر بم دغه شانته کګوي، ک نور تربیت باندې د دې نظر نه ساتي. یعنی حضور مبارک فرمایي چې دغه شان زنانه دي دا کګيري، کچره یو انسان په غلطۍ باندې خپل خزر راګیره کی وی ویټه کوي او دی وای چې دا به سم شي، حضور مبارک فرمایي سميږي نه، دا بم دغه شانت استا خلاف کار کوي او کیږي به تر نزدګه چې عقل کمزور دی او کمزور مخلوق دی په انسانانو کې، او کته دغه شانت واګه په ورسست کې نور تربیت باندې داغه سوچ او خیال نه کینو بیا به در باندې ضروري شي او تاسو خدمت بنه کوي نو بیا بم کار خرابي. نو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې تاسو د خود سره خصلوک کوي، خېګړه وسره کوي، نیکی وسره کوي، چې د دې اغه نوبت اغه طلاق اون ګرځي. ځکه په حدیث د مسلم شریف کې دی حضور مبارک فرمای دا ته پختینه الله پیدا کړی دا، په یو کار کې دا ستا تابعدار کیږي نه چې ستا تابعداري وکړي. کو یو سړی وای چې زید نه غومنو دا به مات شي، نو دا سلرګه خو نه دی چې مات بشي. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک داغه وضاحت کړی دی او یو فرمایل چې داغه متی دل چې کوم دی دا داغه طلاق دی. خبره بده تر ورسی جګړه غوېمه بده کور چالو کړي. حضور مبارک فرمای بس طلاق باور کې بس کیسه به ختم شي، پخپل ابم بیا خفای او غبم خفکه. نو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کمزور دی، عقل کمزور دی، د طبیعت نه کګدا، تاسو سره گزاره کوئ نو زندگی مو بوتیریږي. او کوئی سړی چې نه زینې غوما نو حضور مبارک فرمایلی دي چې نیږي نه، اس خپل ځان بم خراب کې او غبم خراب کې، نو د خود سره خصلوک چې کم دی هغه کول پکار دي. عبد الله بن زمعه رضی الله عنه مبارک وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نا اوریدلی چې خطبه فرمایله او د خطبه په دوران کې د صالح علیه السلام مبارک هغه د اوخ ذکر وکړو، کما چې په سمودیانو کې یو شریر انسان هغه را پورته شو او د صالح علیه السلام مبارک هغه معجزه کما چې کم دی دغه کانی نه روخ کی و اوخه وته مونږ بتا ال پیغمبر اومنو پتا باندې ایمان راوړو چې ته د غټه نه چکم دې مونږ ته خو باس او مونږه صدا پاس سلور زرا کومه غوله بشودی مور کوي. الله رب العزت دا دغه معجزه وا، الله رب العزت چکم دې هغه کانی نه چکم دې او خرا او کله
نو هغه چې کوم دی دا څه د پاسه 4000 کاله وړاندې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک او داغه ترمنځ فاصله چې دا څه د پاسه 4000 کاله وړاندې چې کوم دی حضور مبارک دا خبره ورکړی دی دونه وړاندې دا کار شوی دی حضور مبارک خبر ورکړي علم د غیب او د غیب سره تعلق لري تب په ایمان لري ځکه 4000 کاله وړاندې یو کار شوی وي ته پرون دنیا ته راغلی ته څنګه دا خبر ورکې بعض خلک وایي نه جی دا علم د غیب نه دی خبر د غیب دی الکه چې یو شی علم تا ته وینو دا خبر به ورکې زه تا نه پوښتنه وکم یارو دا کار به څنګه کوو نو کتا ته علم وینو ته به مال خبر راکې او چې علم د تنینو ما ته خبر نشي راکولی اول علم ضروری دی پس دا غي چې کوم دی انسان خبر ورکولی شي نو دغه ذکر یو کو چې دا صالح علیه السلام مبارک دوخې نه چې کوم دی خپې کټ کړلې او بیا چې کوم دی الله رب العزت درې ورځې پس پاغه قوم باندې عذاب راوست رب العالمین هلاک وې دا غینا پس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د زنانو په بارک ذکر خلکو ته وصیت کو چې تاسو چې کوم دی د زنانو سره خصلوک کوي تاسو دا حق نشته دی چې خپل زنانو ته د غلامانو په شانته سزا ورکړي یعنی پتا سو کې یو سړی غوسه شو او خپل خزه راګیره کا او داسې اواله لکه سړی چې خپل غلام وای ودا تاسو لنه دی کول پکار د دینه څوک دا فائدہ نشي ثابتول چې غلام وهل جایز دی بلکې انسان چې یو مزدور ساتلې وي او هغه غلط کارو کی نو دا مالک راګیر کې وای نو حضور مبارک فرمایي دا تاسو حق نه دی چې تاسو دا غي د نفسونو اختیار والی بلکې تاسو دا غي نه خپل فائدہ غستې شي وخت سره تیرول شي ولیکن دا وهل او ټکول اجازه تاسو ته نشته ده بیا حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایا چې د ورځې په اوله حصے کې خو به خپل خزه وې غصه خپل ښکارا کې ولیکن شاید چې دغه ورځې په اخر کې بیا تا دغه خزه ته حاجت پیښ شي بیا وته ضرورتمند او ضرورت وته چې کم دی غیات کې چې زما د ضرورت پورا کا نو بیا ته خزه ته محتاج شنو ولې دا غریبانان او جزانان کمزوري خزه چې کم دی اسه مسوای ودا مو وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک منع او کړل چې خپل خزه دا تاسو مواعیدو سره گزاره کوي دا په معاملې ور سره وکي راوی فرمای بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هوا سره چې आवाज اوزی وې د دې په باره کې خبر او ای فرمایل چې یو انسان هغه شی پورې ولې خان دی چې هغه کار پاغه کې پخپل موجود یعنی په هر انسان کې دا بول او بڑاس پراتی که یو انسان نه هوا او تل خارج شو او आवाज شو نو بل و پورې خان دی تاسو مخ خان دی په هر انسان کې دا پراتی دا غنو به انسان سره فرښتہ خو نه د چې د فرښتو په شانته صفا او پاک بوي خوراک او اسکاک ته ضرورت نشته ده ودا مکه و یو بل پورې مخاندای علامہ قاری رحمت الله تعالی علیه په مرکات شرح د مشکات کې د دې حدیث لاندې لیکي چې شیخ خاتم رحمت الله علیه یو لوی بزرگ او عالم او محدث وېد ته خلق راتلل او د مسلې پښتنه به تر نه کوله وی اورز ورته یو زنانه راغله وېد مبارک نه د مسلې پښتنه کوله انسان خو کمزور دی خو لکل انسان ضعیفه انسان خو کمزور پیدا شوی دی په هر جهت سره دی کمزور نو زنانه راغله او د دنه د مسلې پښتنه کوله او په دغه وخت کې د زنانه نه داسې کار صادر شو چې هغه په معاشره کې بد ګڼل شي نو دغه شیخ صاحب خپل ځان کونک او دې ته ویل چې دا خبره لګه په زور او کا نو دا پوښه چې را دا خو کون دا دغه حوصله هغه په خپل ځای شو هغه یرته نه کم شو چې کینه زه خو بوس او شرمېګه ما کده دا आवाज اوریدلې ویغه ته چې دا خبره دوباره وکا ما نه دا اوریدلی وی شیخ خاتم رحمت الله علیه فرمای وی کچره ما ځان کون کړي نه وي او دې دا پوښوي وی چې دا خو کون نه دی نو دا به د دې د پاره د شرم خبره و او دې به افسوس او ارمان کوله وی د هغه ورځ نه تر مرګ ورځ پورې دغه شیخ رحمت الله علیه خپل ځان کون وګرځولو بیا وی په کون مولا باندې مشهور شو کم مولا کون شیخ صاحب راضی چې غلسو وی خلکو به بیا په زور باندې خبره کوله دا ولی هغه مبارک پویو چې دا غن او بڑاس په پارچا کې پراته دي انسان چې باتروم ته ورننه او بیا وت خپل حال معلوم وي چې انسان څه کوي او ساوري نو د بل پورې والی بیا او خان یو د بل عزت هغه ولې واخلي او بل دا خبره ذکر کوي چې هر کله یو عقلمن سړی هغه دا سوچو کې چې دا د یو چا غیب لټول غواړي نو دا د خپل گریوان کې وګوري چې آیا دا غیب په ما کې موجود دا او کنه
کچرته دا د غیب نه پاک وي خو صحیح د بیا دیو کی کول ولا پکار نه دی خو چې دې کوي او دې ته نه پاک وي نو به دیو کی او کنه په دکم دغه کار موجود وي نو د بل انسان هغه حیا او عزت هغه ولې اخلي. الغرض د حضور مبارک مطلب په دې حدیث مبارک کې دا کم چې زمونږ غرض دی رسول الله مبارک فرمایي خپل خزیا سم سموي دا غوي سره د عفو او د معافی معاملې او چلوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک ارشاد فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا خبره او فرمایلا یو مؤمن سړی د مؤمن خزه سره بغض نه ساتي ولی زکه که پاغه کې یو صفت داسي وي چې د خوښ نه وي نو بل صفت و پکې داسي وي چې هغه به د خوښ شي. زکه یو سړی کې هر سړی هغه کې سناسه کمی موجود وي نو چې کمی پکې موجوده شو نو ته به داسې نه کې چې دغه کمی باندې نظر ورواچي. علامه قاری رحمت الله علیه د دې حدیث لاندې لیکي په مرکات کې وی هر سړی چې کم نه د کې سناسو کوتاهی موجوده وي نو چې په دغه کوتاهی موجوده شو کمی پکې موجود شو نو تعالی پکار دی چې ته دغه پاغه خو صفات باندې نظر ورواچي. په خزه کې یو کمی دی یو خرابې ده پکې تعالی دانی دی پکار چې ته د خزه هغه خرابې راواله هغه ته نیغه نیغه کې نه حضور مبارک فرمای بلکې دغه خو صفات راواله چې ګوره زما دونه خدمتونه کوي زما د ملما خدمتو کې چې مال ملما راشي اوله چې ډوډۍ کی سار وختي را پاسي زما خدمت کوي د کور کار کوي زما بچي سنبالي نو په دغه خو صفاتو باندې نظر ورواچوا نو الوب چې کوم د استاسو په دې کورونو کې دا جګړه وغه میخ چې کوم د دا به ختم شي. حضور مبارک فرمای د زنانو سره خصلو کوي دوی سره بغض او دغه مکوي دغه شان زنانو لپاره چې خپل خاوندانو سره بغض اون ساتي بلکې یو خاوند دې سخت مزاج وي نو دا سوچ دیو کې چې د ما خاوند دې مزدوری دا کوي کور ته رزق دار راوړي کپڑے را لدالي بال بچ پیزار او وغیرہ دا مال کوي نو البستاسو زندگی په دې کورونو کې چې کم دی غتیری. حضرت عمر بن اخوص الجشمی رضی الله تعالی عنہ مبارک وای د نبی علیہ السلام مبارک نا په خطبه کې اوریدلیو د حجۃ الوداع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د الله تعالی حمد او ثنا او ویلا او دا غینه پس چې کوم د خلکو ته وعظ او نصیحت وکړو او خلکو ته او فرمایل چې اے خلکا د جاهلیت دور او زمانہ لاړه اوس د عدل او د انصاف زمانہ راغله اسلام راغی تاسو اسلام قبول کو په اسلام کې داخل شوي هغه ظلمونه او سختین چې په زنانه باندې وکولې شوي هغه ختم شوي اوس به تاسو د زنانه سره د خپل وس مطابق د الله د کمزوري مخلوق سره خېګړه کوي دو سره به تاسو نه کینه کوي دو سره به تاسو ظلم نه کوي ولی فانما هن غوان عندكم حضور مبارک فرمای زکه چې دا تاسو سره بندیوانی دي ستاسو په نکاح کې دي ستاسو په وخت او اختیار کې دي. مثلا یو قیدی دی په جیل کې نو د خپل خواخی چې کوم دی کار نشي کولای د خپل خواخی مالک نه وي حضور مبارک فرمای دغه شاندار زنانه دي الله چې تاسو له په نکاح باندې در کې دا تاسو سره بندیوان شي د خپل خواخی کار نشي کولای بلکې په ډېر معاملاتو کې د دې خواهشونه امیدونه تاسو سره تړلې دي که څه شي ستایزرو شي نو بازار ته پخپل نشیتله او دغه امید وی چې زت خاون برا تراوړي رور برا تراوړي بچي یا پلار برا تراوړي وې دغه وجنه چې کم دی تاسو د کمزوري مخلوق سره خېګړې کوي او نیکې نه ور سره کوي او د دین علاوه تاسو چې کم دی په خپل خو زبان سواک او اختیار نشته چې دا تاسو لکه د وینځو په شان دی او وهي ها وهل ور کولې شي حضور مبارک فرمای خو الا چې کلا خکارا د بے حیايي کارو کی کو حضور مبارک پدې کې هم چې کم دی لا اول وهل نه دی یاد کړي چې تاسو ډمبه وهل ور کینا حضور مبارک کو فرمایل چې تاسو اول کې د دون خپل خوابګاه جدا یو بے حیايي کار یو کو وهل مو ور کوا د دین خپل خوابګاه جدا کا کورتی جدا کا کمرت نه جدا کا دیوی عقل مند خزه د پاره د حیانا کې خزه د پاره دا لوی زور وکنه چې دې ته ور کړي شي چې د دین خپل خاون خپل ځان ته نه جدا کی او دې سره خبره اترې نه کوي لین دین د دې سره پکور کې ختم کی وی اول خو په دې سره سرم سم شي او کنه چرته په دې باندې هم سم نشوا نو حضور مبارک فرمای بیا تاسو اوه وال ولا ور کوي خو لیکن دا سوال مو ور کوا چې هغه ته تو نقصان ورسه خپلاس ور لمات کې د دینه علاوه تاسو په دې باندې سنور څه کم دی
هغه چې کم دی حق نشتا او کدی وهلو سره ټیک شوي نو بیا وته وی چلونه م جوړوي چودري غراشه چل وته جوړ ک معمولی غلطیو کې او ته وته جل جوړ کې چې دغه کار دی ویلې کړو او بیا راګه راګه حضور مبارک فرمایي دا سه مکوا بیا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل خبردار لکه څنګه چې تاسو په خپل خود باندې حکومت دي هغه باندې لازم دي چې تاسو خدمت وکړي نو دغه شانتي تاسو باندې د خپل خود چې کوم دی حکومت دي پتا سو باندې لازم دي چې تاسو به د غي حق ادا کوئ نو چې تاسو د غي حق ادا کوئ او غي تاسو حق ادا کی نو حضور مبارک فرمای الب تاسو دا کورونه د آرام او د سکون مرکزونه جوړ شي حضور مبارک فرمای د خاون په خزه باندې څه حق ته دا څه ډیر حقوق دي لیکن د حدیث مبارک کې دوه حقوق بیانای ویړم به حق تاسو په خزه باندې داله چې تاسو کو یو څوک خوخ نیوي او کور تراغه نو خزه به تاسو په بسترې باندې هغه نه کینئ ستاد اجازت نه بغیر کاغذ د هغه غرور وی د هغه خور وی د هغه مور وی پلاری وی لیکن ستا خوخ نه دی د خاون خوخ نه دی حضور مبارک فرمای خزه به د تا په بسترې باندې نه کینئ او استاد اجازت نه بغیر هغه خلق به کورونو ته نه داخلي کم خلق چې د خاون نه خوخوي هغه مکروه غني نه خوخه غني دغه خلق به کورونو ته نه داخلي غیر محرمه هو پریدا د ماما زوی شو د کاکا زوی د تروري زوی دا خو کور ته راتل دا خو حرام دي خزه د دستا د خزه د پاره چې دا کور ته راولي لیکن هغه څوک چې محرم وي لکه استاس خرشو خواخي دي شو اخني دي شو دا کور ته راولي او ستا پزړني حضور مبارک فرمای دله چا اجازت ورکو شریعت دې ته اجازت نه ورکي چې دا کور ته دغه خلق راولي نو خزه لپکار دي چې د خپل خاون خوخه او ناخوخه هغه معلومه کی چې سبا په کورونو کې به جګړه او غیمینی او د خودو چې کم دی پتا سو باندې دا حق ته چې تاسو هغه له خوراک او خې جامې بوله علی لکه پر روایت دی معاویه بن حیدر رضی الله عنه مبارک کی دی دی وای چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته عرض وکړ دی الله رسوله پمونګه کې د یو سړی په خپل خزه یعنی پمونګه کې په یو سړی د خپل خزه کم حق ته وی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې کله ته خوراک کې نو هغه تبم خوراک راوړي یعنی څنګه خوراک چې پخپله کې دغه شان خوراک بخپل خزل راوړي دا سه بنه کې چې بار خپل کړه وې میان خوري کبان خوري او دله د به پلاس کې چولې کلوړ راغستی حضور مبارک فرمای نه څنګه چې د خپل خوراک کو دغه شان د خوراک بخپل خزل راوړي او دویم حق د باندې داده چې څنګه ځان ته قیمتي جامې علي دا وس مطابق دغه شانتی قیمتي جامې دا بخپل خزل عملي ځان ته د قیمتي کپڑا واغستا د سره بچ کم دی ته د خپل خزه ته قیمتي کپڑا علي دا دویم حق ته دریم حق د باندې دا د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک وتو فرمایل چې کله ته په یو خبره باندې غوسه شي او والا ورکه نو حق پتا باندې دا د چې په مخ باندې بخپل خزه نه وي ځکه دا مخ چې کم دا په بدن کې ډیر شریف او معظم اندام ده ځکه که په دې باندې دی او اعلی ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمای چې په مخ باندې وهل د یو انسان ودا حرام دي وی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د دینه منع کړی دا او مونږ خو اکثر په دې مخ وو کنه چودري کا خلکو ته د رسوا کو نو دا سه بنه کې په مدرسین چې کوم دی په مدرسو کې طالبان رګیر کې په مخونو باندې وای دی بغیر د مغ نه په بل ځای گزار نه ورکي الله رب العزت مونږ او تاسو ته په قران او په حدیث باندې صحیح عمل راکړي نو دا دریم حق ته په پمغ باندې به گزار نه ورکه څلورم حق د باندې داده چې کله تو غوسه شي نو دغه خپل خزه ته به ته زیړ نه کې کنزل به ورته نه کې مور او پلار به ورته نه یادې رونه به ورته نه یادې او پنځم حق د باندې داده چې کله د جګړه وکړه نو دا معاملې په کور کې وساته او د کور نه چې کوم دی بهر ته مو باسه چې د کور نه وشړي او مور کرے واسطه یا پلار کرے واسطه رور کرے واسطه وې د کور نه به بار ته نو باسي بلکې د کور د نه بد معاملې ختمه ځکه پدې کې یو حکیمانه نقطه دا د کچرته پلار کرا لاړه رونو کرا لاړه نو مونږه هټول به پسر باندې چې کوم دی چا خبره سن پریدو پسرندې تار نه لرو هر یو چې کوم دی به وسلې ته ګوتی کړي تو درېګه څنګه چل شوی نو کاتب نور خراب شي نو ځان لبکارو ګوري نو چې پکور کې چې کوم دی لانجرال نو پکور کې ختمه کا خپل خزا وېدا د کور نه بهر مو باسا نو د خود سره خېګړې کول پکار دي پنځه حقوق مبارک حقوق چې کوم دی حضور مبارک په حدیث کې بیان کړ کم خوراک چې پخپل کې هغه شان به خزه تراوړي کمزورې بني
څنګه قیمتي جامې چې پخپل آله هغه شان قیمتي جامې بخپل خزه تراوړي چې جګړه دراله وال ورکه په مغ باندې به خزانه وي او بل دا چې هغه ته بزړې او وینانه کې او بل دا چې معاملې د وسره خراب شو نو د کور نه به بار ته نو باسي ځکه شیطان خو مضر شه دی چرته پزړه کې بوته نور وسوسه واچي او په بل اړه باندې به خوشي کینو بیا وسکی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای پتا سو کې خسړې سوکته خسړې دا کې تاسو کې سوکته په خاوندانو کې کم خلکو چې نکاحونه کړي حضور مبارک فرمای پدو کې خسړې هغه ده کم سړې چې د خپل خزه سره خره وایي چلی د خپل خزه سره خصلوک کوي د خپل خزه سره نیکي نه کوي ځکه بار خو انسان د ځان نه سخیر صلاح خان جوړ کړي هر ځای کې چې کم د خپل ځان نیغ نه کوي زخه سړې ملکن د کور معاملې چاته پته نیوي حضور مبارک فرمای نه خسړې دغه نه دی چې بار ریاکاری د پاره د ځان نه خسړې جوړ کړي وي حضور مبارک فرمای خسړې دغه دی چې څوک ویني نه او پټ پټ چې کم د پکور کې دنه د خپل خزه سره معاملات چلی او خزه هغه ده حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد دا الدنیا متاع حضور مبارک فرمای دا دنیا چې کومه ده دا د یو څو ورځو د زیب او د زینت سامان دی وخیر متاعها مرأة الصالح او د دې دنیا د سامانونو نه بهترین سامان چې کوم ده هغه نیک عمل بیبی ده چې انسان ته الله رب العزت په نکاح باندې ورکړي نیک عمل بیبی کومه ده نیک عمل بیبی هغه ده ځکه یو حدیث مبارک کې دغه صفات بیانېږي چې خاون کور تراشي او دې ته وګوري نو پکتو باندې خپل خاون خوشاله کی او چې د یو شی امر ورته وکي نو هغه امر پورا کوي هغه حکم تابعدار وي او چې کله خاون پکور کې ني غیر موجود وي نو دا د خپل ځان او د خاون د مال حفاظت کوي ودا خخزه نو چې خزه د پنیکا باندې اورسیدا نو زندگی به خوي د بال بچ تربیت به خوي تبم نیک عمل او اولاد بده نیک عمل ځکه خزه خو بیا په دینی او دنیاوی دواړو کارونو کې انسان سره مرسته کوي دنیاوی کار کې د سره مرسته کوي او دینی کې چې خاوند د پاسه د تهجد ټیم دی الله ته ودرېګا خاوند د پاسه سبې راوخه ته جمله ورشه د اذان وخت یو تاسو وي خاوند د مانځ ټیم دی خاوند چرته قران وای راواله بچی باندې نیک عمل نو د اولاد تربیت بدیو کی ولیکن نن سبا چې کوم سکولونه دي ټول نه یادوم بعض سکولونه پاغه کې داسي دي کته نه کبي بیم چې کوم د پنیکا باندې ورسیدا خداغه تربیت د اولاد تربیت د خزانه نشي کوله تاسو په الله یقینو کې هغه ورځ د سکول چوټی شو واړه ماشومان د دویم او د دریم کلاس کې به سبق وی واړو او بهر تراوتل او یو واړه ماشوم وا کې دیشم د دې په کلاس کې سبق وی او هغه پورې کوم د درې الکانو دی و پورې کوم د ځان و پورې اخوا دی خو کول نو دا ماشومه ته نه داس روانه شو لایرته نه جدا کا پاغه ته نه وراغ نو پدې کې دا درې واړو سیو بل سره لګیا دي چې یاره پدا وای چې پدې ټول سکول کې چې کوم دی صرف دا فلان کوي او فلان کوي خسته دي ذکر ته نه وتم او زه ودري دمه خبرو ته چودري غدې سی زور پسې بیا راوم وتم دا فلان کوي پکې خسته دي مړه دا خو تاسو داسې د مونږ بزان لپاره چې ته بل وګورو پدې کې دی الګ چې کوم دی د خپل بستې دی ورکاو دغه جنۍ پسې ورمنډه کې دغه وړې ماشومې پس هغه پسې ورمنډه کې پاغه لارې باندې هغه چې کوم دی خپل بسته وسره وا او د الګ چې کوم دی د ځان نه خو دی خو په بستې باندې وهل نو پدې کې بیا د مور دغه خونی قصور خونی خاون بیا را پاسي او مور ته چکم دی زیړ او کنزل کوي چې دا تربیت تان دی ور کړي دا ماشومان راته تا خراب کړ هغه په دې سکول کې کم سبق زده کوي په دې سکول کې وته دا تربیت چا او خو دا نن سبب وړو کې دا په دویم دریم کې سبق یو پردی لور خور ته پلیر کې لا سچي دا چې سبب بلوغ ته ورسی دا نه په خپل د ماما لور سر پکای نه د تر لور باندې سر پکای نه د ترور په لور باندې سر پکای الله رب العزت زمونږ او تاسو ټول حیا پر دې په دواړه جنا باندې وساتي الغرض حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد دا چې تاسو د زنانو سره خصلو کوي پاغوی باندې ظلم او زیاته مکوي په کورونو کې زنانه هسه بس چې کوم دی چټي مرا ګیروي هغه ته کنزل مکوي هغه ته وهل مور کوي کو وهل ورکې نو د مناسب وهل ورکا هغه له نقصان ورنه کې رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی سکه مې به شی په کې زمانه شوی رب العالمین دې ما ته معفو کی وما علینا الا البلاغ
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم.